په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو د کمپیوټر یا لپټاپ لپاره سافټویر ډاونلوډ کړو بغیر د کوم لګښت څخه فری مفت. دا کوم سایټ چې زه تاسو ته معرفي کوم په دې کې په زرهاو سافټویر دي: اډاوي پریمیر، اډاوي فوټوشاپ، افټر افیکټ، وینډوز 7 8 10 شته، انټي وایرس. چې کوم سافټویر ته وغواړئ ګیمونه لینک په ډسکرپشن کې پرېږدم او فقط دا لینک هغه کسانو ته خلاصیږي چې زما چینل یې سبسکرایب کړی وي. او که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. که چیرې په یوټیوب او فیسبوک کې مشکل لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکه، نور به د کمپیوټر په سکرین ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. کروم براوزر زه خلاصوم. سمه ده، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړو تاسو سره دغسې یو صفحه راخلاصیږي. دلته یې لیکلي ډاونلوډ any kind of software of computer or laptop. سمه ده، د کمپیوټر یا لپټاپ لپاره هر ډول سافټویر ډاونلوډ. که ته اوس غواړې کمپیوټر دپاره سافټویر ډاونلوډ کړې، دغه ډاونلوډ آپشن ګورې دلته لیکلی که تاسو غواړئ د کمپیوټر سافټویر ډاونلوډ کړئ نو تاسو باید دا ټنې فشار کړئ. دا ډاونلوډ په شکل چې دا کوم آیکن دی په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ، موږ سیده همغه سایټ ته بوځي. سمه ده، کله چې سایټ ته بوتلو دغه سایټ موږ سره اوس خلاصوي. سمه ده، دغه سایټ موږ سره دی. په دې سایټ کې چې ته څه غواړې مکمل موږ سره شته. په زرهاو سافټویر دلته شتون لري. یور ایمیل ادرس هیر، ته کولی شې ایمیل ادرس دې دلته هم ور اضافه کړې چې کله ته غواړې جوین شي پکې که نه. زه غواړم چې یو سافټویر ډاونلوډ کړم. سمه ده، چې نیولی د انټي وایرس نه نیولی ده چې کوم وینډوز، اډاوي فوټوشاپ، اډاوي پریمیر، افټر افیکټ چې کوم پکې غواړې دلته شتون لري. سمه ده، یوه خبره تاسو په یاد ولرئ چې تاسو نوي ورژن مه ډاونلوډ کوئ، ځکه چې 2022 په هغه حالت کې تاسو نوي ورژن ډاونلوډ کړئ چې تاسو د کمپیوټر قوي ګرافیک ولري، ریم ډېري، اډاپټر ریم ډېري مکمل هر شی مثال ډېري، بیا تاسو نوی ورژن ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو نوی ورژن ډاونلوډ کړئ تاسو به مشکل سره ډېر مخامخ شئ. هر یو سافټویر چې ډاونلوډ د دې څخه مکمل طریقه درته ښودلې، څنګه باید موږ کیلي له منځه ویسو، څنګه دا سافټویر باید موږ کریک کړو، مکمل طریقه دلته ښودلې ده. زه دلته یو سافټویر غواړم چې ډاونلوډ کړم، اډابي پریمیر. اډابي پریمیر سمه ده. یوه خبره تاسو باید دلته ډېر متوجه دې ساحې ته واوسېږئ ښه، چې کوم سافټویر ته غواړئ ډاونلوډ کړئ، هر رقم چې سافټویر وي. دغه ما سره اډابي پریمیر شو، خو کوم اډابي غواړئ د کوم کال؟ زه دلته لیکم د 2019 ماته اډابي پریمیر را پیدا. دلته به ته سرچ ووهئ، کله د چې سرچ ووهه تا ته مکمل دلته لیست باسي. تقریبا 261 سافټویر موږ سره دلته را وباسل. سمه ده، زه غواړم چې اوس دغه اډابي پریمیر زه ډاونلوډ کړم. دلته چې کله راغلی مکمل تا ته مشخصات ښیي ښه، چې ښه صفحه در سره لوډ شوه. ښه، دا ما سره صفحه لوډ شوې ده مکمل. لاندې به ته راشئ، دلته درته لیکلی ډاونلوډ ناو، په دې باندې به کلیک وکړئ، تا سره ډاونلوډېږي. سمه ده، که چیرې ګوره تاسو سره بعضې وخت کار یې نه کوو که نه، تاسو د وي پي این څخه کار اخلئ ښه، ځکه چې د افغانستان په آی پي چې کله ننوځي زیاتر شیان په دې افغانستان په آی پي باندې بند دي. اوس په دغې طریقې تاسو کولی شئ چې هر یو سافټویر دغلته سرچ ولیکئ. سرچ کې چې کله ولیکه سرچ ووهئ تاسو ته همغه سافټویر باسي. که چیرې وینډوز غواړئ وینډوز دلته سرچ کې ولیکه هغه درته باسي. وینډوز 7 10 لیکئ، کوم چې لیکئ در سره همغه باسي. دلته وینډوز 7 مې ووهه، وینډوز 7 2021 غواړئ، کوم چې د خوښه یې تاسو کولی شئ همدې څخه بیا تاسو ډاونلوډ کړئ. ته به دلته دا په دې باندې به کلیک وکړئ، کله چې کلیک وکړئ تا ته مکمل پروسه دلته تیار تشریح کړې ده. پوه شوې، لاندې درته لیکلي ډاونلوډ، راشه لاندې دغلته چې کله راغللې په دې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، تاسو سره ډاونلوډ کیږي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.